سلامونه الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو غوښتل مې په عربي اماراتو کې چې کوم کمپ روان دی، تفریحاتي کمپ روان دی، د دې څخه تاسو کرکټ بورډ خبرې مسلسل څوک په جامو باندې ولاړ دی مونځ کوي او کلیپونه هم را روان دي چې تیاری روان دی او راشئ لوبو ته دغه یو سلسله روانه ده. خو یو شی باندې زه پوه نه شوم چې ویل شوي دي چې افغانستان او پاکستان د دغه لوبو کوربتوب کوي، خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر په خپل هیواد کې ناست دی او زمونږ کرکټ بورډ دواړه مشران چیرمن همدانن هم په شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې لوبغاړو سره ګرځي راګرځي او نن چې ما کوم معلومات نور ترلاسه کړل هغه د هغې نه هم ډېر جالب دی چې سی او سي هغه عربي اماراتو کې چې کوم زموږ نوی قونسل دی د هغه د معرفي کېدو په غونډه کې هغه ګډون کړی دی او هلته و. اوس نو معلومه نه ده چې اول دوی کوي هلته څه او بیا که پاکستان سره موږ شیرز یا ګټې د دغې سیریز شریکې وي نو بیا دا ټول مسؤلیت بالخصوص زموږ چیرمن او سی او صاحب څنګه په غاړه اخیستی دی. دا یې د دې لوبو تیاری دپاره یوازې افغانستان کرکټ بورډ مشران په کار دي چې هلته اوسي. نو د الله دپاره لږ مسلکي شي، کوشش وکړئ چې مسلکي شي. دواړه ډېر بهترینه د اخلاقو د لحاظه که زه د افغانستان تاریخ ته نظر واچوم، د افغانستان په کرکټ تاریخ کې د میرویس اشرف غوندې او د نصیب خان صاحب غوندې با اخلاقه او د اخلاقو څخه ډک انسانان نه دي راغلي. خو کرکټ بورډ او ادارې په اخلاقو نه چلیږي. کار په کار دی، رښتونی کار په کار دی، وطن پرستی په کار دی. زه ستاسو په کارونو کې ځکه چې مخې ته رڼا ته نه راځي، رسنیو سره نه شریکېږي، زه ډېر سره شم ویلی. خو څه چې ګورم او څه چې څارم هغې ته په کتو باندې مسلکیتوب ستاسو په کارونو کې بیخي صفر دی. نن ما یو پوسټ وکړ چې کوم منیجر چې د 19 کلن لوبډلې سره تللی و ستانکزی صاحب، هغه د ملي لوبډلې په کمپ کې او په روزنیز کمپ کې لګیا دی. نو د مسلکیتوب له مخې د ادارې له مخې تاسو ځان ته پروفیشنل خلک وایي، مسلکي خلک وایي، تغیرات برید ته وایي چې تغیرات هم راوستي دي او ښه روان وي. کوشش وکړئ دا اړخ مسلکي کړئ چې کوم لوبغاړی زخمي کېږي، کوم لوبغاړی ان کېږي، کوم لوبغاړی آوټ کېږي، منیجر بدلېږي، دا رسنیسکوی د معلوماتو خلکو دغه زه چې کومې خبرې نن کوم ما چې پوسټ کاوه دا ما نه کول. خو دا چې زه کرکټ سره مینه لرم غواړم چې هر اړخ نه کرکټ مینوال خبر کړم او موږ په دغه اداره کې نه یوازې دا چې لوبې وګټو، باید مسلکي هم شو. ځکه سپورټ موږ ته څه راښیي؟ اخلاق راښیي، سیسټم راښیي. باید موږ دنیا سره ځان سیل کړو. اول خو په کار نه ده چې زموږ سی او چیرمن او دا د پخوا نه راپاتې ده، داسې نوې خبره نه ده چې یوازې اشرف صاحب او نصیب خان کوي. زموږ مشران په چکارو باندې د خپل کرکټ بورډ نه ډېر بهر ته خوشحاله دي. دوی همیش په لوبو او په لوبغاړو باندې ځان ساتلی دی، خپله چوکۍ ساتلی ده. نو کوشش وکړئ چې کوم ځای ستاسې وي هلته کښېنئ، کوم ځای ستاسې وي هغې ته کار وکړئ. په عربي اماراتو کې ستاسو شتون که ضرور هم و کېدای شي یو ورځ دپاره، د یو شپې دپاره، 2 ورځې دپاره په کار او دا چې زه همیش دا خبره کوم چې په ظرفیت باندې کار وکړئ چې تاسو مجبوره نه شئ چې په د لوبو په جریان کې، د تمریناتو په جریان کې د یوې لوبډلې منیجر راواخلئ، هغه ته په سفر کې بل مسؤلیت وسپارئ. زه پوهېږم چې منهاټ صاحب چې کوم د ملي لوبډلې منیجر و هغه تاسو په عربي امارات کې کوم بله وظیفه سپارلې ده، یا به د ایونټ مسؤلي، یا به تخنیکي مسؤلي، یا به د مارکیټینګ مسؤل شوی، نه پوهېږم چې کوم چارې ورته سپارل شوي. خو هغه اوس هم په عربي اماراتو کې تاسو سره دی. خو کوشش وکړئ چې د هر څه مسلکي کې د هرې برخې دپاره تاسې کسان ولرئ. موږ اوس بشپړ غړي هېواد یو، موږ ورلډ کپ را روان دی، بایلټرل سیریزونه موږ را روان دي. په ظرفیت باندې کار وکړئ. 300 کسانو په ځای باندې کوشش وکړئ چې 50 نفر په اداره کې وساتئ، خو د کار خلک وساتئ چې هر یو کار په خپله ترسره کړي. نه دا چې هر چا سره تاسو روان یاستئ، مارکیټینګ کې تاسو روان یاستئ، په تخنیکي اړخ کې تاسو روان یاستئ، په ایونټ منیجمنټ کې تاسو روان یاستئ. نو دغه مسلکیتوب لږ
بل دا چې زما څومره معلومات نن ځینو لوبغاړو شکایت هم کړی و په تمریناتي کیمپ کې چې دا څنګه چل دی موږ پاکستان سره لوبې د شپې لخوا لرو نو باید کوشش وکړو چې فلډ لایټ کې د شپې لخوا تمرینات وکړو لوبغاړو ځینې شکایت نن دا کړی په شارجه کې چې کله تمرینات وکړو شارجه کې دوی دې ورځو کې تمرینات روان کړي دي ماسپښین یا غرمه راشي څو ساعته تمرینات وکړي مازدیګر بېرته هوټل ته ځي لوبغاړو شکایت کړی دی چې دغه خپل تمریناتو کې لوبې وکړي تیاری وکړي پاکستان خلاف لوبو ته سم تیاری وشي نو دغه باید برابر کړو نو تیاری خو داسې نه کېږي چې راشه او ناکې مو کوه زه په مخه دی تیاری په تکتیکي توګه باندې غواړي تخنیک لحاظه په هر لحاظ باید برابر شي ته چې شپې لخوا لوبه کوې خو شپې لخوا ورته تیاری ونیسه څه مشکل دی ستا مشکل څه دی ستا هوټل لري ترانسپورټ لري ډوډۍ لري ډیلی لري میدان لري روزونکي شته سیستم نشته مشر نشته څارونکی نشته یو خوا روان دی بل خوا روان دی نو داسې نه کېږي د دوی بل فلاپ تاسو ته درښیم تقریبا یو هفته کېږي چې کوټې سره د نوین او نجیب لوبې ختمې شوي نور لوبغاړي خو پرېږده زما څومره معلومات دي دواړه لوبغاړي تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې چې کوم تمریني سیالۍ وه په هغې کې تر اوسه پورې دواړه نه دي لیدل شوي کیدای شي راغلي وي زه نه پوهېږم خو تر نن ورځې پورې زما څومره معلومات دي د میدان څخه نن دواړه په کمپ کې نه په دغه لوبه کې نه 6 ورځې کېږي په 11 تاریخ باندې کوټې خپله وروستۍ لوبه کړې ده دواړه د کوټې لپاره لوبېدل نن 18 یا 13 تاریخ تر نن ورځې پورې هغوی نه دي لیدل شوي او عکسونه چې هم موږ سره کوم شته دی په کرکټ بورډ یونیورسټي پای کې نجیب او نوین دواړه نشته دي دواړه د دې لوبډلې مهم لوبغاړي دي ولې نشته الله ته پته څوک پرې پوښتنه وکړي دغه مومند زړه خوري او تاسو سره معلومات شریک بل یو خبره چې موږ وایو چې ملي ګټو ته باید موږ ژمن اوسو زموږ لوبغاړي همیشه زه ګورم خوشحاله کېږم په خفه کېږم بنگلادیش پریمیر لیگ PCL ته کربیان ته بیگ بیش ته انډین پریمیر لیگ ته T10 ته چېرته چې رواني سیکنډ باندې به وروره پوسټ وکړي چې هله زه خو فلیټ ته موټر ته وختم او تیاره کېدی ورسېدم خو تاسو باور وکړئ ما اوس په اردوین کې لیدلي چې وایي چې نیشنل ډیوټي ته زه روان شوم ملي لوبډلې کیمپ ته زه روان شوم ملي لوبډلې سره ځای ځای کېږم د دوی په وطن پرستۍ زه شک نه لرم خو دغه حالت ته چې ګورو بیا پوهېږو چې یاره دوی ملي لوبډلې ته څومره خوشحاله کېږي او دوی تجارتي لیګونو ته څومره خوشحاله کېږي تاسو بل دي عربي مرسته زموږ لوبه ختمه شوه په هماغه شپه باندې ځینې لوبغاړي پاکستان ته ورسېدل خو نن 6 ورځې کېږي چې کیمپ روان دی لوبې هم نشته دی تاسو باور وکړئ چې نن باید د اسلام آباد یونایټډ لوبغاړي باید نن رسېدلی وي ځکه د 3 ساعته سفر دی دوی باید د مخکې نه ټیکټ کړی وي کم تر کم ریزرو کړی وی ځان نه وی که بوک کړی نه وي خو نه تر اوسه پورې د اسلام آباد یونایټډ لوبغاړي نه دي لیدل شوي چې هغوی ته رسېدلي که هم دوی به تېر ورځ ختمه شوه د کوټې لوبغاړي هم دغسې نه دي رسېدلي راشد خان خو هغه دی تر فاینله پورې به رسېږي فاینل به کېږي یکشنبه راشد خان لوبډلې سره یو ځای شي بل یو غټ مسله او غټ مشکل چې نن چې کوم تمریناتي کم شوی دی تمرینات شوي دي په دې کې موږ سره لوبغاړي کم تاسو باور وکړئ په 23 کسیزه لوبډله کې په 23 لوبغاړو کې موږ سره هلته پوره لوبغاړي نه وو چې موږ تمریني سیالۍ کړی وي نننۍ سیالۍ تمریني سیالیو کې په شارجه کې د عربي اماراتو ځینې لوبغاړي راوستل شوي دي چې راځئ یو خواته ودرېږئ چې دغه د میچ لپاره هغه دغه برابر شي سیستم برابر شي چې موږ میچ وکړو ځکه 11 لوبغاړي باید په میدان کې اوسي نو په 23 لوبغاړو کې زموږ د کیمپ کې دننه د لوبې لپاره لوبغاړي کم سړی د کوم بدبختۍ د کوم مشکل ده ونه وایي په هر صورت دا هغه اپډیټ معلوماتو چې موږ ترلاسه کړي وو په ځانګړې توګه د رسنیو د مسؤلینو څخه د کرکټ بورډ غواړم چې فوکس نبي د ګلبدین او د روزونکو په ځای باندې ډېر زیات په ځوانانو باندې فوکس وکړي صدیق قتل خروټې بلال سمي کوم لوبغاړي چې تاسو اخیستي تاسو هغه انده دپاره جوړوئ که رښتیا هم جوړوئ او که نه یوازې زموږ په سترګو یې خاوره شي دی هغه بېله خبره فوکس په دغه کسانو باندې وکړئ چې ځوانان دي
دوی تکړه شي، خبرو ته تکړه شي، لوبې ته تکړه شي. او زه به د کرکټ بورډ نه دا همیش او د سلیکشن کمیټې نه به زما دا تقاضا وي چې دغه لوبغاړي که تاسو رښتیا هم دوی دپاره پلان لرئ، کوشش وکړئ چې 18 لوبغاړي چې کله داسې اعلان وي په 18 کې دغه 3 واړه واخلئ، دا په ډریسنګ روم باندې خبر شي. انټرنیشنل میچ ډریسنګ روم وګورئ چې انټرنیشنل میچ کې ډریسنګ روم څنګه وي. که رښتیا تیار وئ، که نجات غوندې او یا د نورو غوندې پوه شي شرف غوندې 6 کاله له ټیم سره اخوا دېخوا کوئ نه، که رښتیا تیار وئ او کار په کوئ، راتلونکي ته په کار وي. دوی هم داسې کارنامې کړي چې په دې حق کې جوړېږي چې باید ملي ټیم ولوبئ، نو بیا ځان سره وساتئ، ډېر هم نور وساتل، دغه 3 ونه ځان سره وساتئ چې دا رښتیا او په رښتینو ډول باندې اماده اوسي، تیار اوسي. نو نور به زه څه ووایم او باقي که زه شته خبرې م کړي، خو زړه م درد کوي حالات چې ګورو. همدغه کرکټ زموږ د خوښي ده، باعث کېږي موږ دغه لوبو ته دغه لوبغاړو سره ډېره زیاته مینه لرو، او لوبغاړو ته چې کله څوک سپکې او بدې ردې وایي زه خفه کېږم. موږ اصلا کې په سیسټم کې، په اداره کې، په مشرانو کې بدبختي ده چې مشکلات دي، هغوی باید خپل کار ته ډېر زیات متوجه اوسي، مسلکیتوب راولي. نن ما یو پوسټ کړی و، زیاتره مینهوالو ډېر بابیزه دا خبره نیولې وه. که غواړئ مسلکي اوسئ، که غواړئ دنیا سره کمپټیشن وکړئ، نو هره برخه کې باید مسلکي اوسئ. دنیا څه کوي، موږ څه کوو، دې لپاره ډېر زیات توجه پکار ده. او دا کومې خبرې چې موږ کوو دې لپاره نه کوو چېرې موږ کوم پوزیشن غواړو، موږ کوم دا لوبغاړي یا مشران هم پاتې راځي، نه، ټول زموږ ملګري دي. الحمدلله زه ټول سره ډېر روابط لرم، تاریخ کې څوک تېر شوي دي ورسره وګورو. خو غواړو چې مسلکي شي، غواړو چې د دنیا غوندې شي، او کله چې موږ په سیسټم کې ځان برابر کړو، نو بیا په نه ګیلې نه هېڅ هم نه وي. او دا خبرې چې موږ کوو دا یوازې د امپروومنټ لپاره، د ښه والي لپاره، چې په دې سره ښه والی راځي، دې سره بدوالی نه راځي، په دې سره ښه والی راځي. نو تر بلې ویډیو مو خدای الله سپارم په دې هیله چې ټول لوبغاړي ژر تر ژره کیمپ ته ورسېږي، او هغه رښتونی کیمپ شروع شي چې راشد دپاره پکار دی چې 12 بهترینه یا کم تر کمه 14 بهترینه باید ځان ته معلوم کړي چې کوم لوبغاړي زه راتلونکي ورلډ کپ دپاره زه تیاروم. او زه خو د کرکټ بورډ نه دا تمام لرم چې زموږ ځینې ون ډے لوبغاړي باید دغه سفرونو کې ورسره اوسي، ځکه موږ راتلونکي کې ورلډ کپ لرو او موږ ون ډے لوبې ډېرې کمې لرو، په نش باندې حساب موږ لرو. نو په ملي ټیم په د فیسیلیټیز امکاناتو نه باید هغه ون ډے لوبغاړي هم ډېر زیات مستفید شي، ځکه موږ دننه په کور کې دننه هېڅ هم نه لرو. هغه انسیا وه پوه شي، هغه هغې نه مې فرحت لاړه دوبۍ له ولېږه. نو انسیا چې په نوم باندې انسیا ده، نور پکې نه روزونکي شته او نه پکې فیسیلیټي شته، چېرې هغه په جیم باندې هېڅ لوبغاړي نه جوړېږي، لوبغاړي په پریکټس باندې تمریناتو باندې جوړېږي، او هلته خیر و خیرت دی. نو باید ملي ټیم په سیټ اپ کې د ون ډے لوبغاړي اوسي. مننه.